قدرمنې دا ټیم زه د ونه په بازور کې ویلوړ یم لکه څرنګه چې په لوی وزیرستان کې سویلي وزیرستان کې یو غټ هسپتال دی هډ کوارټر هسپتال چې هغه اول خو گزارش چلیده بیا چې کله پرایویټایزیشن یو شو یو ان جی اوز یا ارګنایزیشن وروخص بیا اول ډېر غوړې کړل چې مطلب شره وندي خو وس نن سبو خلک چې کوم دی هغه زیات شکایت نه کو نو مش په بازور کې پښتنه کې د خلک نه چې د خلک نه مش معلوماتو کې چا په هسپتال کې تو سہولت ملاویږي او کنه د مسرای کاس نور د نوم د څه دی سلیمان د کیم کلیه زه د ونه یم چا درته وایي چې دا پور هسپتال دی چیرې د بیمارونو ورېړي دی راغلی سر ورجوته بالکل دا ته کې وس مخ کول په ذکر لش کې صحیح و خو وس ټیم کې ډیر سره بیٹه ما وند دی ولکه سہولت په رقم ته سہولت نشته پکې کوم چاول په ذکر دی خلک تعبیر کا هغه څور زده پوراوه او وس په رقم ته سہولت نشته پکې وس فلال داسې سہولت څو د ام پی د منې د حکومت نه د څه توقع دوه څه اله دي امیر د نه دا غوښتنه ده چې د کوشش وکړي چې امیر خلک غریب خلک چې دغه د پورا د هسپتال کې هر سہولت مطلب فیراکو ډیر مننه ډیر شکریا نوم ورته وشایا محمد رحمان دا پور هسپتال ته چیرې ورغلی ورغلی څنګه سو خلک شکایت کوي سہولت نشته پکې یاره سہولت نشته پکې ورغلی اسې ټیم ځای کول دي څه شي دوی نشته ډاکټرونو نشته څه شي یاره ډاکټرونو ته دوی نه درکوي ډاکټرونو چیک اپ څنګه کوم طریقه باندې نه نشته داسې فضول خبره ډاکټرونو زوړه تجربه کار ډاکټرونو دي کار نوي کسونه یک شنول یاره زه خپل ورغلی خو ټیم نر کوس بیا و پاسرو نوم عمران د سرکوري هسپتال نه خلک ډېر شکایت کوي هډ کوارټر نه چیرې د تجربه شوي دوی راغلی څرنګه راوندی شته دی څرنګه دی یاره په موجوده حالات کې خو مطلب چې کوم صورتحال د هسپتال مخکلش کې شوی بس مطلب ریس پر ریز چې کې مخکې ترتیب وایي ریس پر کمزوريږي مطلب هغه سرویسز پرنګ نه پرووایډ کیږي ته د منې د ام پی او د ډی سره د څه توقع ده یاره میش د ام پی او د منې نه میزه درخواست کې چې بهر حال مطلب وزیرستان کې دغه یو هسپتال پته د مطلب میشه د نه توقع د چې د بحال کې حالات د تشابه داشته په نن سبا چې کوم حالات په وزیرستان کې دغه موجود د هسپتال د نرمیجه د نه امید ده چې ان شاء الله د زر نظر د باندې سټیو مدته بحال کی ډیر مننه ډیر شکریا خو شایا نوم انور سلیمان خیل ده سلیمان خیل زرملنی خانکوټ زرمله سره تعلق لرم تاسو خو چیرې د بیمارونو وړي وی دا غاټه د هسپتال ته بیمارانو هسپتال ته راوړي خو هیڅ هغه سہولت نشته کی نه هغه موجوده ډاکټران ستف کی نه هغه دوايي ست هغه سہولت ازور سہولت اوس بیا نشته کی چاکی مختب سرکاري کوم کوم سیستم چلی دو سیستم اوس بیا نشته سره د ارګنایزیشن د انجیو چرګلی دغه شای بیا تبا کړل بیا هر شای تبا سول هسپتال تبا سو دوايي دي هیڅ یعنی هیڅ معنا نه وځي دی وشي څه معنا نه وځي بیا د منې د ام پی نه د څه درخواست دی ام پی خو موږ اول ډیر جن خوشاله وځه چې دا به موږ ته څه خدمت وکړو بیا هیڅ خدمت نه کړه بیا په خپل حالات باندې بیا خپل ځان باندې ماغه دي مصرف دي عوام ته بیا سوچ نه دي فائدہ نشته دي ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ځاخ قدرمنه تاسو دغه خلک خبره وار بدلې لکه دی دا شکایت کو چې په د پور هسپتال کې وس هغه قسم سہولت نشته دی چې مخته اول د حکومت سره سرکار سره او بیا چې د ارګنایزیشن روغی دی چې څوري زده دا شای خوشاله و چلو خو پاغانه بعد دا شای زنه ډیلا شو نو وس دی چې هیڅ قسمه سہولت نشته پکې هیڅ قسمه دوايي نشته دی او هر دوام بیمار چې کیم دی هغه بل ضلع ته ریفر کوي دلته زود شکایت دا کیږي چې څومره ها دلته ډیلیوری دی هغه نارمل نکو هغه د کوشش دا کو چې زیات سیزرین وکو لکه ډیر زیات هغه دا شای پکې راوندای نور ډیر زیات شکایت شي هغه ډایلیسس ول چې کیم دی دلته بیمارون سره وشلې دي دغه دوی انجیو چې کیم دی چې یو د شلام هسپتال دی یو سره دا هډ کوارټر هسپتال دی هغه ورته چې د نیم بیمارون تدل غلطه و او د نیم بیمارون چې کیم دی دوزه د غلطه و او بل دلته یو ریټایر کارنل اکشنول نو کارنل خو چې نوم یې د خو سیخ په پاتر تا ولګیدل چې وسو کارنل هسپتال څنګه وچلوي چې پیرا عمر آسان باش هوښیار باش دای پیر بای پیر ولا داسې ولا په توپه ولا بجوزي ولا د کړی وي دا چې په هسپتال کې نه خو په رانزیر چې کیم دی هغه رغول نو ملک ډیر کو درته نو په چار دغه دو چې منه ام پی په دا باندې غور وکړو نو دا ارګنایزیشن چې کیم دی دا بار دا شکایت کو چې میشته فند نر کوي
دلته خلکو وبسي احتجاجي نه وکړو بیا ایمرجنسي بند کړې وه د دغې په ریکارډ باندې دي نو په چار خو دا وه چې پغزي په دا NGO باندې کیس شوی وای خو موږ پزي کې ورته وړاندې شولي نو بس هم په چار دو MNA MP ته په چار دو چې په دا غور وکړو د هسپتال خوشحالۍ پې راونکو دا د وزیرستان چې کوم فنډ دی دا ضایع نه شي که بیا چیرې MNA MP په دا باندې اکشن ونخلي نو بیا موږ دا شمېروي چې دا فنډ چې کوم ضایع کیږي کوم سره ویشل شي نو بیا په دا کې کیدای شي توس حصہ وي AK وزیر ژغ نیوز وانه